لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. دا نبی علیہ السلام مبارک دا سیرت متعلق خبر شروع لس کاله د پیغمبرۍ چې کله پوره شو او حضور پاک مبارک او صحابه په ډېر تکلیف دا وخت تیر کړ، ډېر په تکلیف. د نبی علیہ السلام مبارک دغه وخت کې بعد دغه پورې با کوشش کوو چې د مکې دا خلق خو د دین نه بیزاره دی او توجه نه کوي. یاره که د بار نه څوک راشي او زما دا دین قبول کی، الله ډېره خواري کړې. بازار د مکې کې به ګرځېده او څه به یې وی څوک شته چې زما خبره ومني، څوک شته چې ما قبول کی الله، او څوک شته چې ما خپل کلی او خپل کور ته بوځي چې د الله یو څو خبرې ورته وکړم. دومره تکلیف او آواز بے کو یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، یو خدای ومنه کامیاب بشي. او د مکې د کافرو به پورې خنداګانې کولې او خاورې به راغشتې او د حضور پاک په سر مبارک به اړولې. وی ګورې دا سړی م د پلار نیکه دین نه به وانهړی. څومره تکلیفونه حضور پاک مبارک تیر کړي د دین د پاره او څومره سختۍ تیر کړي دي. نو په بازارونو کې به آوازونه کول، اډه کې به لاړ چې کوم اډه وه او دې زمانه کې خو د سوزکو فلین کوچ او د ګاډو اډی ابه د اسونو او د اوښانو اډه وه. خلک به په سورلو په پیسو به په کرۍ سوتلل په اوښانو اسونو، موقف به ورته وی اډه، هغې اډې ته به لاړ. یاره وی څوک ته چې ما خپل کلي ته کور ته بوځي چې د خدای څه خبرې ورته ورسوم، څوک به نه تیارېدل. زه اکثر کې سوچ کوم ځای مونږ وایو چې زمونږ حضور پاک ډېر خوښ دی، زمونږ ورسره ډېره زیاته مینه ده، لیکن دې ته سوچ نه کوو چې کوم دین له هغه خوارۍ او محنت کړې ده هغه دین ته مونږ شا کړی دی. څومره توجه مونږ دنیا له ورکړې ده، څومره سهار نه ماسخوتنه پورې دنیا ده او د بچیم او تعلیمم د دنیا او منډم دنیا پسې او یو پسې بل او بل پسې بل پسې بل. نو مونږ وایه لکه دنیا خو جایز ده، صحابه هم کړې ده، خو دا سیم نه لکه دا مونږ چې ورپسې دین پرېښی دی. که نه هغوی خو دین نه پرېښی، هغوی خو دنیا سره به لګي او د رسول الله مبارک احادیث به خلقو ته رسول، هغوی به دنیا هم ګټلک، تجارت به هم کو، هغوی به ځمکې هم کرلې. خدای نه نو غافل کړی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هغوی به د دنیا تجارتونه کول، څاروي او خان هر څه کورونه هم ځان نه جوړ کړي دي. قسم په خدای دین هم رسولی دی امت ته. داسې کافرو مقابله کې جهاد له به هم تل نه دی پاتې شوی. مونږ وایو دنیا ده او دا دنیا ده او چې څوک او دا بچي دی، نو بس یې که که نه بچو له څونه ګټې بس بنګله دې جوړه کړه کافي ده. دویم او دریم او ځمکې او نورې او کارخانې او موټرې ورپسې نو دا دونه خواري چې ته دنیا لکې، نو د دې داسې 1% 2% 15% خو دین لام وکړه که نه چې کم دین دپاره حضور پاک دومره تکلیف برداشت کړی دی او خدا هم نشو کولی. او که څوک هم د حضور پاک د هغه دین چې هغه وله تکلیف برداشت کړی دی د هغې خدمت کوي، خلک هم زموږ بدي شي. دا مولیان، دا مدرسې او دا اوزګار خیر هلته خو نه کې
ته څنګه د پیغمبر امتی ستا په زړه کې څنګه د پیغمبر مینه ده ستا زړه کې د پیغمبر څنګه قدر دی چې هغه سله دا دومره محنت کړی او پاډو په بازارونو کې به ګرځېدو وی څوک به مې قبول کړي او څوک به زما دا خبر او څوک به ما کور ته بوځي هغه چې څوک کوي نو نیکبخته هغوی سره خو دشمني مه کوه که بدبخته د خدای سپېرت خدای له به څه جواب ورکړې سبا به حضور پاک ته مخامخ څنګه ودرېږي ها رکاوټ جوړ شوی زما کا خپله دې نه کو بل ته دې سپک کتل دین لپاره رکاوټ جوړ شوی وي بیا به څه کوو دومره تکلیف سره زما وروڼو او د حج په سیزن کې چې به د بار نه څوک راله به یې ځان له کړل او د مکې کافرو به هم خلک خواره کړی په لارو کوڅو کې چې څوک به راتلل وایي ګورې مونږ کې یو کس دی او څه نوې قصې پسې شروع کړي دي او د پلار او د زوی او د ښځې او د خاوند منځ کې لوی اختلاف جوړ کړی دی ګورې پام کوئ ښه چې د هغه ته نږدې نه شي دی به دا خواري کوله حضور پاک به دا خواري کوله نو د مدینې نه یو شپږ کسان راغلي وو حج له نو حضور پاک ځان له کړل او مینا کې دا غټ شیطان چې ورته عام دوستان وای جمره عقبه او جمره کبرا چې وای دې نه دې خوا یو غټه غونډۍ وه یو رکوټې غر او دا غر شاته نبی علیہ السلام پټ دا شپږ کسان بوتلل بالکل پټ اوس هغه غونډۍ حکومت روانه کړې ده او چې کوم ځای رسول الله مبارک دغه خلکو له دعوت ورکړی نو هغه ځای باندې ترکو زمانه کې یو جومات جوړ شوی دی اوس هم هغه جومات شته زموږ د دې جومات نه ډېر رکوټې دی داسې دغې پلر نه دی ځای پورې رکوټې غوندې جومات دی زیړ رنګ ول سعودي حکومت ورکړی او رکوټې انګڼ دی مخامخ چې سړی جمره کبرا غټ شیطان اولي او ښي طرف ته وګوري نو جومات ښکاري مخکې دا نو یعنې و خو د دې غونډۍ نه پناه هغه غونډۍ ته حکومت لرې که خلکو ته یې لږ ځای فراخه که نو د شپږو کسانو له حضور پاک دعوت ورکړه ورته یې ویې زه د الله پیغمبر یم یو الله ومنئ ما د خدای رسول ومنئ زه اخري پیغمبر یم نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه به د آخر زمانې د پیغمبر قصې اورېدې په مدینه کې زیات تر دا د مدینې خلک و انصار ورته بیا وروسته نبي علیه السلام لقب کېښود مخکې به ابن قیله ورته وي غټ دوه قومونه و غټ یو ته اوس او خزرج دا اکثریت او یهودیان پکې لږ اوسېدل نو چې کله به د یهودیانو د دې مسلمان مخکې خو مشرکانو د مدینې د خلکو جنگ راغی نه پې کمزوري نو هغه یهودیانو به وی د آخر زمانې پیغمبر به راځي که خیر او مونږ به ملګري کیږو او مونږ به بیا تاسو ختمو پرېږدو به نه قرآن کې الله وایي وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به مخکې به دا وي هغه پیغمبر راتلو والا دی ښه ان قریب دی نښې ښکاره شوي دي او چې هغه پیغمبر راشي بس مونږ به ملګري کیږو او تاسو سره به مونږ ګورو نو ښه د هغه دا صفت لکه اوس چې مونږ د عیسی علیه السلام بیان کوو او ذکر یې کو دقسې به هغې د پیغمبر علیه السلام صفتونه کول په هغې په کتابونو کې چې کوم د حضور پاک صفتونو نو د انصارو ته یې هغه اورېدلي نو چې د شپږو کسانو د حضور پاک خبرې واورېدې د هغه حالات یې وکتل یا لکه دا خو ټیک هماغه کس دی چې یهودیان وایي چې موږ به یې ملګري کېږو او تاسو به ختمو او نبي آخر الزمان خو دا دی د هغوی نه مخکې موږ ولې ملګري نه شو مونږ په ایمان راونړو مونږ به پرې راوړو نو دې کې اسد بن زراره رضی الله عنه مشر کسو نو هغه به شپږ کسانو غون خدای پاک مسلمانان کړل غون الله مسلمانان کړل د خدای پاک فضلو په او د رب العالمین په کرامو د الله احسانو په دې خلکو خدای مسلمانان کړل او نبی علیہ السلام ته پټ ګورې د مکې خلک د نه خبر نه چې خبر شي جګړه سره کوي پریم هم نه دي نو پټ ځای او هلته کوشش کوي محنت شروع کړي دا شپږ کسان لاړل مدینې شریفې ته او هلته محنت شروع کړه نو کال له پنځه دا سن 10 هجري ولسمه او دا بیعت عقبې ولاړ بیا کال له دې ځان سره اووه کسان نور راوستل 15 دا زاړو او اووه کسان نور راوستل 12 شو او حضور پاک سره ورځم نیټه کړې وه د حج پر ورځو کې او زیم نو هلته بیا دیم راغلل نبي علیه السلام هم ورغی نو حضور پاک دوی ته د ایمان دعوت ورکړه ایمان دعوت یې ورکړه خدای پاک دام خدای مسلمانان کړ د اووه کسان دی چې بیا کله تلل نو نبي علیه السلام 2 صحابه ولا ورکړل
یو پسترګو نابینا عبدالله ابن ام مکتوم عمرو ابن ام مکتوم ورته وای او یو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا دواړه ورکړ وی زه دا ځان سره بوزه یوازې په کلمه خو کار نه کیږي نو چې کم دین زما دی او تر اوسه پورې دوی زده کړی دی معنی نو ابدا تخی قرآن به درته ښیي چې دې معنی کم زده که او چې کوم احادیث دې معنی زده کړي دی به هم درته ښیي او چې کوم د دین مسالې ما دوی ته ښولې دي اب هم درته ښیي نو دوی لاړل مدینې شریفې ته نو چې لاړل نو هغه 2 صحابه هلته کار شروع کړ زمانو چې د دین کار کېږي هلته شیطان هم لګی شیطان د مدینې د خلکو پړونو کې کشپش شروع کړل ښه د مکې نه هلکه څه خلک راغلی دي او نوې خبرې کوي وایي ستاسو دا پلار نیکه ګمراهان و تاسو ګمراهان یې دا خبرې کوي نو په یو ځای کې دوی میټینګ راوغوښته بنو عبدالاشهل لوی قومو په مدینه کې دا لوی قومو نو هغوی خپل میټینګ راوغوښته او میټینګ کې لګیا دي د دې مسلمانانو خلاف خبرې اترې بحثونه شروع کړل نو یو نوجوان هلک پکې اسید ابن حذیر هغه وی دا چار اوستی دي وی دا اسد ابن زراره او زما دوست دی دا دې ورلم په او توره موچا تکړه وی که زما خبره ومنخه که نی بس ورزو په بدلش کر کشی په کو ورزو په وی خډه راخره دی ونه دروازه ونه اسد ابن زراره ته اول روت الکه مرګری ته خو زما دوست دی یو خبره دل راغلم چې سبا ما نه ګیلاو نه کې وای مرګری سمه خلق ټول راغون شوی دي بنو عبدالاشهل قبیله غونډه او هغوی ته چا د اطلاع رسول چې تاسو کروستري د مکې نه او هغه نوي دین خورئ او زمونږ زوړ دین پسې خبرې کوي زه دله راغلی مرورې زما را سره تعلق دی د قوم مقابله نشي کولی ټول ستا خلاف راوتي دي او در باندې حمله وکړل بیا به څه کوې دا خلک وشه او کدا دې ونه شړل ګورې ما نه به هم ګیله نه کېدم زما دوست یې پوی مې کړې دونه مې فرض و د دوستانې چې ته مې پې کړې او باقي زه به هم د قوم ملګری م ستا نشم ملګری کېدلی هغه ورته وی داسې وکړه زما دوست دی زما رورې راځه خلکو سره میلاو شه د هغوی خبرې واوره نو که غلط خلک او خرابې خبرې کوي نو تا ته اختیار دی ته زما دوست دی زما کور ستا کور د مټې ونیسه او تېو شه او که داسې څه خرابې خبرې نه کوي سمې خبرې کوي نو زما میلمانه ولې ما بدنامې او ما شرمې هغه وی یاره دا خو ډېره هوښیاره خبره ده نو کور ته یې دن نه کړه نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته هم دا خبره وکړه وی ته زمونږ خبرې واوره نو که دې واورېدې او مونږ خبرې غلطي چې څه دې خوښوي وایه بس مونږ به ځو او که زمونږ خبرې ټیکې نو ولې مونږ شړې څه چلم کړی دی هغه وی بلکل هوښیاره خبره ده نو د قرآن شریف تلاوت یې ورته شروع انابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم په دواړو سترګو ړوند دی خدای څونه مرتبه ورکړې ده د قرآن د برکت وروڼو قرآن ډېر لوی عظیم کتاب دی قرآن چې سره چې چا تعلق جوړ کړ د هغه عمر اوچته مرتبه په مخ د ځمکه د بل چا نشته دا د الله د کتاب وینا ده دا د رسول الله مبارک حدیث ته خیر وکم چې تاسو کې دا بهترین انسان دی نه بهتر نشته او دا نابینا څنګه دا یو خبرم درته وکم یو ځل حضور پاک مبارک سره د مکې کافر په مکه کې ناستو او میټینګ شروع مذاکرات شروع دي نو دی کافر حضور پاک ته وی داسې وکړه موږ ستا خبرې اورېدل غواړو شوق هم شته خو تا سره هغه خلک ناست دی چې پرون زمونږ غلامانو بلال شو سلمان شو دا سلمان خو وروستو راغلی بلال صهیب عمار دا خلک دا تا سره ناست دي غریبانان کمزورې او څه پکې زمونږ غلامان او مریانو نو موږ دا نشو برداشت کولی چې هغه خلک دې موږ سره یو ځای کړي دا لرې کوه ځان نه دا خواکه مونږ به تاله راشو نو مونږ به ستا خبرې واورو یاره کم خوښې شوې ملګري به دې شو حضور پاک وی هغې پوره څیزونه وی چې دا خپل به هم ترې پردي کوه مونږ به هم خپل نه شو حضور پاک وی داسې نه شي کېدی ما سره چې کم سړی مسلمان شو نو بیا به په یو صف کې دواړه ودرېږي ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز بیا به یو ځای ودرېږي بیا به فرق نہیں ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نماز
یو ځای به ودرېږي. ما سره چې ودرېده بس غریب دی او که مالدار دی یو شان به بیا به د اسلام کې د غریب او د مالدار فرق بني. دا ټیک ده د مالدار احترام قدر حضور پاک کړی دی. مشر سړی چې وي چا سره ښېګړې کوي نو قدر به یې کوي، خو د دین په بنیاد به بیا رونه انما المؤمنون اخوتون یو رونه فرق به دې پکې بیا. یو ځل په مکه مکرمه کې یو جنۍ او فاطمه نوم یې غلا کړې وه، په هغې چې غلا ثابته شوه پیغمبر اسلام یې لاس ته پرې کړې. او مالدار کور لور وه، ټول خلک پریشانه دي چې الله دا به څه کېږي، دا خدای نه که لاس پرې کوو دا ټول قوم دی او مالدار دی او بلوه راته نه شي. سپارښونه شروع شو. اسامه ابن زید د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات محبوب و، ډېر زیات یې خوښ و. نو هغه وله سفارش کې راغی، هغه وی الله رسوله دا مالدار لور ده او لږه ګزاره ورسره وکړه، دا لاس ته مه پرې کوه. نبی علیه السلام غوسه شو چې دا رنګ مبارکي سور شو، رنګ یې سور شو. هغه ته ویل تشفع فی حد من حدود الله، د خدای حد کې ته باندې سره خبرې کوې، د الله حکم پرېږدم او تا والم. او بیا ورته څه وایي؟ الله اکبر. وی د دې فاطمې په ځای الله دې وساتي، د دې فاطمې په ځای که زما لور فاطمې غلا کړې وه والله چې لقطعت یدها، هغې نه به مې هم لاس پرې کړی وي. او دا خو بني اسرائیلو چې مالدار باندې به سزا نه ورکول او غریب له به سزا ورکوله، نو خدای هلاک کړل. دلته به مالدار او غریب یو شان به فرق بني. دا اکثر ګیله رانه راشي ویم د پاکستان دا قانون نه دی، د دې مثال د جولاګي د جاله دی. د جولاګي جاله کې مچ منخلي ماشه پکې نخلي، چې راشي مچ ماشه پکې ونخلي، او چې مرغۍ پې راشي غونډه جاله وړي بیا ان ختېدل خو ځکه غونډه جاله ختمه کېږي. دقه رنګې د پاکستان قانون ما او تا او غریب لا یو شانته دی او د غټو خلکو له بل شانته دی، دی له بل شانته دی. بهر کې دا بشریت کې نه. نو حضور پاک ورته او فرمایل وی داسې نه کېږي، تاسو څومره دی وی ښه یو چل وکړه چې دا نه لرکې دی له یو ورځ مقرر کا، موږ له بل ورځ مقرر کا. موږ دا ګواره کېږي نه چې دوی سره په یو ځای کېنو. نبی علیہ السلام دې خبرې ته لږ میلان پیدا شوی، فیصله نه وکړي. زه ټیک ته خیر دی خواص له یو ورځ او عامو له بله ورځ. یہ تبلیغ والا ته تاسو نه ګورئ، خواص له جدا ورځ او عوامو له جدا ورځ. خواص له خیر دی دا بعضې وي داسې دې طرف ته د پیغمبر علیه السلام لږ یو پټې میلان پیدا شوی. دې کې د عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دا ړوند دی را روان دی دغرې خوري، او چې څنګه راغی نو حضور پاک ته ودرېده او ورته څه وایي؟ علمني یا رسول الله مما علمک الله، تا ته چې خدای څه ښوولي دي لږ ما ته مو وښایه. نو هغه کافرو له خو موقع پیدا شوه که نه، دا مونږ یادو چې دا لرې کا، دا یادو چې دوی سره یو ځای نه کېږي، دا زمونږ ستا اهمې خبرې او دی په دې میاشت کې پکې راغی او زمونږ ټولې خبرې ګډې وډې کړې. او رښتیا خبره مې چې کسان ګڼ ناست دي نو درېمګړی که څه پټه خبرې نو بل دې لږ انتظار وکړي. دا وګوره ورته. نو رسول الله مبارک د دې عبدالله ابن ام مکتوم نابینا نه لږ تن تریو شو چې د خدای بنده اهم مشران دي د کافرو، که دا خدای ما سره جوړ کړل مسلمانان شو ډېر کار به وشي. نو ته داسې وخت کې راغلی نو هغه نه لږ یو ګوټې تندې تریو کړه، فورا جبریل راغی قرآن یې راوړه فټافټ. الله پاک غړون خپه شو، الله پاک نبینا خپه شو او پیغمبر علیہ السلام مبارک هغه په خلیت حضور پاک داسې وکړه ولی چې خدای دا مسلمانان کی، لیکن فورا قرآن راغی عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. د دې ړوند د تندې تریو که الله مخ دې ته واړو دې خدای له راغلی دی شاید چې خدای دې د ګناه نه پاک کي او شاید چې دې نصیحت قبول کي. او دا کافران رکې که بلا ورپسې دا نه مسلمانان کېږي باندې اوس کیمونه جوړوي، رکې که خدای دې بې خو باسي لږ مفهوم نه را معلومیږي، مفهوم نه معلومیږي. نو پیغمبر مبارک ته الله پاک لږه معمولي دلته کې زورنه غوندې ورکړه چې تا ولې دنه مخ واړو دې ړوند نه نابینا نه او تندې دې تریو که الله. نو دې چې به بیا کله راغی که نه دا ړوند دا نابینا، نو حضور پاک به خپل څادر په خپل خور ورته واچو او یې مرحبا
بالذي عاتبني فيه ربي فخیر پخیر هر کله ستړی مشي هغه انسان دې په خیر وي او ستړی دې نه شي چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړي. قرآن خو یو شان دی که نه صاحب؟ قرآن سره ته تعلق جوړ که په سترګو دې ړوند ولې نه الله به درې ډېر برکت درکوي. نو چې قرآن والو سره تعلق جوړوه، عالم خوښه وه، حافظ خوښه وه، قاري خوښه وه، قسم په خدای نجات او کامیابي په دې کې ده. خپل مال کې د دوی 100 کا جامې ځان لارې او په کلي کې یو غریب دی او یو کمزور دی د قرآن حافظ دی، یو جوړوله والا که څه چل کوي، منځ به پې کوي، تلاوت به پې کوي، او غریب دی عجز دی یو بورې وړوله ولېږه که نه څه چل کېږي، ابه پې د قرآن خدمت وکړي، مدرسه ده یو بورې وړولېږه، یو بورې ګوړولېږه، وایي د طالبانو له پکې چای پخه کې ډوډۍ پخه کې، ته ګوره خدای پاک د مال کې برکت اچوي که نه اچوي؟ نه مونږ خدای خوښ دی، د خدای رسول خوښ دی، خو د خدای قرآن سره مینه نشته دی بیا، او د پیغمبر خبرو سره مینه بیا نشته دی. مینه دې ته وایي، محبت بیا دې ته وایي. یوه لطیفه پکې هسې راله، زمونږ په دې چارسده کې یو مولوي عارف مولوي صاحب ارې خوشطبع ناجوړه دی، خدای پاک دې جوړ کړي، هغه خوشطبعي کوي. نو هغه یو ځل یو سړی راغی ولا وی عارف مولوي صاحب تا سره به ډېره زیاته مینه ده، وی جیب ته لاس کا، وی زه راته یم چې تا سره مې مینه ده، وی جیب ته لاس کا، وی د دې څه مطلب؟ وی مینه دې ته نه وایي، داسې خو به زه تا ته اوس تصویر راوالم او سل ځله به ویم تا سره مینه ده مینه ده مینه ده مینه ده، مینه دې ته وایي چې جیب ته لاس دننه کې موټې راوباسې او زما جیب کې واچوې. هلکه مې عارف مولوي صاحب دا مینه دې ډېره ګرانه کړه، دا ډېره مشکله ده، دا ډېره ګرانه ده. بهر کې دا خاصه مې خوشطبع په بنیاد خبره وکړه، په بنیاد د خبرې دا دی که ستاسو د مدرسو سره مینه قرآن سره مینه نو د قرآن مدرسو سره مینه کوي، خرچې کوي. حافظانو سره مینه قرآن سره مینه نو حافظ او قاری سره عالم سره مینه کوه، محبت کوه ورسره، او چې دا کم پکې غریبانان دي دا مه محتاجه کوه، دی بدله خدای برکت درکړي، اجر به درکړي انشاءالله العظیم. نو دا عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابی او مصعب ابن عمر رضی الله عنهما. نو سید ابن حضیر چې ورغی ناغي ورته وی زمونږ خبرې واوره که غلطي بس حکم کوه جنګ جګړې نه کوو او نه دې ملګري له جنګونو، او که ټیکې هغه وی وایه تاسو څه وایه، نو د قرآن شریف تلاوت یې ورته شروع. نو کم صحابي چې د دواړو جهانو د مبارک سردار نه په د خپلو غوږونو قرآن اورېدلي او هغه ته یې تېر کړي مې ماشاءالله چې څنګه تلاوت دی، چې تلاوت یې وکړو سید ابن حضیر وی داسې شی دی خو زما پړه کې کرښې پیدا کړه. واقعي چې قرآن شریف ته څوک په شوق ګوري که نه په شوق دا چل کوي، زماړه کې کرښې پیدا کړې، وی دا زمونږ د رب کلام. اوهو واقعي ما اجمل هذا ما اجمل هذا وما احسنه، څومره ښکلی دی او څومره ډولې دی. ما اجمل هذا الكلام وما احسنه، څه ښکلی دی او څه ډولې دی، ما خو جون کې دا نه دی اورېدلی، دا زمونږ د رب کلام او دا زمونږ په پیغمبر نازل دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ستاسو د دین څه نوم دی؟ اسلام. په دې کې به څوک څنګه داخلېږي؟ وایي بس اوس به د چلو ښایو غسلخانې ته ننوځه ولامبه او ځان صفا کا او روزه بس زر لاړ غسلخانې ته غسل یې وکړه او صفه یې وکړه او راغی. وایي ما خپل دین کې داخل کې په اسلام کې هغې صحابه ورته کلمې شهادت واورو الله مسلمان چې لاړ هغه میټینګ کې خلک اوس ناست دي چې دی به مذاکراتو کې څه جوړېږي، چې راغې هلکه وایي دغه خو هماغه خلک دي چې یهودیان مونږ ته وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي مونږ به یې ملګري کېږو، خو همدغه دی کلام خو ما واورېد زما کې خو یې کرښې پیدا کړې او زه یې ملګری شوم. اوهو مونږ چې ته ولیدې نو مونږ وې سړی بدل را روان دی، نوجوان وې که نه هلک وې پوه نه شوې. یو بل مشر سعد ابن معاذ هغه پاسېد، هغه د دغې صحابي د مسلمانان چې جاره شو یې ترور زوی پاسېده، وی ما پرېږدی زه ورځم زما د ترور زوی دی نو زه به یې پوه کړم، که پوه شو ښه که پوه نه شو نو زه به ستاسو ملګری یم د هغه ملګرتیا نه کوم. ډېره ښه که خبره په خبرو خلاصېږي خو ښه دی. راغی هغه ته یې دروازه ولا راووته، راځه ترور زویه کور ته یې بوته.
څنګه راغلی یاره تا دا خلک راوستلی ټول بنو عبدالاشهل قول ستا خلاف بلوه دی نو زه دله راغلی مهرباني وکړه دا لرې کړه د قوم مقابله نشي کولی ما زه د ترور زویم ورور یې مرور خو زم تا سره نو د قوم مقابله کې نشم ودرېدی هغه وی ته خو د دوی یو څو خبرې واوره که هغه یاره دا خو خیاره خبره ده هماغه صحابه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع او چې څنګه تلاوت شروع کړو سترګو نه ورسره اوښکې روانې شوې ماشاءالله دا څه شی دی او دا څه وایي دا خو بل شان خبرې کوي دا خو د انسان د فطرت مطابق خبرې کوي دا څه شی دی ما چې ته دنیا کې ګرځېدلې ما نه دی اورېدلې وایي دا زمونږ د الله کلام او یقینا د خدای کلام انسان کلام دا کېدی نشي ساسرالدین څه نوم دی اسلام په څنګه به سړی داخلېږي بس دغه ځای ورننوځه غسل وکړه راشه وردن نه یې او غسل یې پې وکړه او بار راغی او کلمه شهادت یې ورته واورو سعد ابن معاذ خدای مسلمان او چې راغی قوم په ناست دی چې قوم بس څه به سوال جواب راوړي وایي قومه جی زه څنګه یم وی ته زمونږ مشر نه روغ یم که لیونې نه ته خو ډېر هوښیار سړی روغ سړی وی که زه یو فیصله وکړم زما خبر به ومنې هغې وی بلکل اډر کوه او چې نه وروستو رانه نه شې یا صیبه ته حکم کوه د هغې مطلب خو دا چې دی به راته وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دا زندهباد او مردباد در چا خوښي که راځئ چې پې ورځو وی ګور وروستو به شعرانه سوال نه پیدا کېږي وی ښه داسې کار دی ما د دغه هلکانو خبرې واورېدې دا چې موږ ته یهودیان کله په جګړه شي وي د آخر زمانې پیغمبر به راځي او موږ به ملګري کېږو دا همدغه دی دا دوی چې په چې ایمان دی هغه همغه دی رښتونی پیغمبر دا دین یې رښتونی دی او زه خو یې ملګری شم او تاسو ته هم وایم راځئ چې په ایمان راوړو چې راځي او یهودیان یې ملګرتیا کوي چې موږ مخکې ملګري شوي یو راځئ چې په ایمان راوړو څنګه هم خوښه ده بس ټولو په یو ژبه کلمه شهادت ووې او د بنو عبدالاشهل ټول قوم په یو ژبه خدای مسلمانان دا د رسول الله مبارک نه دی راغلی ګوره الله فضاګانې جوړ یو کس پکې پاتې شو اسیرم ورته وایي عمرو ابن ثابت دا یو کس پکې پاتې شو چې د اسلام راونهړه لیکن دله خدای عجیبه اسلام ورکړ اسیرم سواد سره عمرو ابن ثابت د احد په غزا کې د ایران نبی علیہ السلام ته ودرېد وی د الله رسوله ایمان راوړم ماله به خدای سره کی وی جنت بس مسلمان شو او نیغ ورغې کافرو سره وجنګېده او شهید شو حضرت ابو هریره رضی الله عنه به کله کله صحابو ته داسې یو خبره کول او شاګردانو ته نو څه به وی وی هغه کس څوک دی چې اس خواري کاړو منځ او دس روجا صدقه د الله دپاره نه ده کړې او خدای جنت ته بوتلی مفتو کې دغه صحابي عمرو ابن ثابت وسیرم دقه یو پکې وخت سره پاتې شو لیکن خدای پاک د احد په میدان کې هغه جنت الفردوس ته ورسو به مسلمان شو لاړ شي یو منځ یې منع کړی شو ورپسې په بل کال سن 13 نبوي د نبوت دا سن 12 سن 13 نبوي د مدینه منورې نه بیا 75 کسان راغلل 3 کسان سړي وو 2 پکې ښځې وې لږ د تعداد کې لږ اختلاف شته خو مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې داسې لیکي هغه حواله ورکړې هماغه غونډې شاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګري شو او پیغمبر علیه السلام د ایمان دعوت ورکړ او خدای پاک هغه ټول مسلمانان کړ او چې کله مسلمانان شو نو رسول الله مبارک له دعوت ورکوي مدینه ته راځه دلته تا ته تکلیف ته ملګرو ته تکلیف ته بس دا وطن پرېږده مدینې ته راځه نو حضرت عباس موجودو دغه وخت کې لا اسلام یې نو ښکاره کړی هغه ورته وی د مدینې خلکو ولې زما واره دلته هر څنګه چې د دشمن هم ډېر دی او خلک ډېر دي مخالف خو یو خبره ده چې قوم مضبوط دی د قوم د وجې څوک ورته څه نه شي ویلی نو ګورې مدینې ته کمبود هلته خو قوم نشته نو څوک تکلیف ونه رسوي او که چا دته تکلیف ورساو نو ته به تاسو نه تپوس کوم د دې 2 یا 3 یو کسانو تاسو به تاسو هغې وی عباس ته مونږ ته پرېږده که نه ته مونږ ته پرېږده نو زمونږ به ټول سرونه مخکې ځي نو دی به وروسته نه ځي قربان به یو د ده نه
خو دې موږ تاسو سره قدر نشته ما کې خلکو سره ته پرېږده موږ ته دې چې موږ یې بوځو. نو رسول الله مبارک دعوت قبول کړه. دعوت یې قبول کړه. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته وی ځئ اوس مدینې شریفې ته ځئ رو رو ځئ هجرت کوئ. د مدینې په خلقو کې د ټولو نه مخکې څوک مسلمانان شوي دي؟ ټولو نه مخکې یو مسلمان شوی دی معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنه او یو معاذ ابن جبل. یہ دویم کې لا د علماء سره اختلاف شته دا مخکې مسلمان ټولو نه مخکې ده. او عجیبه دا ده چې خدای دوی مسلمانان کړي دي پلار عمرو ابن الجموح دی پلار او د یو پکې ترم کې ده. نو د ځان له یو بت جوړ کړی د لرګي نه او ډېرې خشته کړی ښکلې نو بت ته به یې سر ښکته ښکته که ورام به یې کول. نو دې بچو ورته ډېر نصیحت وکړه خو هغه نه مسلمانېده. نو دې ورسره یو چل وکړه دې ته د شپې هغه بت پټ کړه او مار یې ډېران باندې وغورځول. نو چې دې سار پاسې او زما هغه خدای څه شو او دا چا وتښتاو خدای مې څه شو. نو لاړ نو په ډېران پروت ور اوچت یې کړه. نو صفی که ویوینځه او صفی یې وله وکړه خوشبویي پې پورې کړه بیا ورته کېناسته. نو څو ورځې پس ورسره دې بیا چل وکړه ابوتې ته بیا یې وړه بله کنده کې وغورځه. نو دې بیا زما خدای څه شو دومره قمقل خلک. نو ته نو را پیدا کړه نو بیا یې صفا که ویوینځه او خوشبویي پې پورې کړه نو بیا ودره ورامامې کول. نو په درېیمه ورځ یې دا چل وکړه چې اوس یې رانڅوکونه تښتئ. نو توره یې د خپل خدای له دې بوت له په غاړه ویزانده کړه. وی بابا موږ د حفاظت نه شو کولی. هر وخت خلک وړي څوک د ډېران کې رانه غورځوي او څوک د په دشتو کې غورځوي. توره مې درته کېښوده او که څوک درپسې بیا راغی که نه په دې توره ته سر وه. توره یې ورته غاړه کې ویزانده کړې وه. هغوی ورسره بله دا چل وکړه چې دې کله ودو پوه نو ابوت یې راواغېست توره یې ته لر کړه او سپی یې مړ چېرته کتلې و مړ سپی هغه یې به پورې وتاړه او کویله یې یوړو الاوړې سانټۍ په کوي کې یې ویزان کړه. دې چې سار ګوري او دې منډې ترړې وایي شی نشته. ای خدای پاکه شی څه شو شی په کومه لاړ منډې ترړې ورپسې ګرځي. اخره کې را پیدا یې کړ چا ورته ویل ته یو شی ویزان دی کوي کې چې ورغې اوس مړ سپی و پورې تړلی دی او په کوي کې یې لاوړی ویزان کړی دی. نو دې چې څنګه هغه ته ودرېد او د کوي نه یې راوویسته سپی و پورې تړلی و. نو دې وایي ورته وی والله لو كنت الها لم تكن انت وكلب وسط بئر في قرن. وی کته خدای وې کنه نو سپی سره به په یو رسې د کوي په میانس کې نه وې تړلی شوی. خبیث بچیا توره مې درته غاړه کې واچوله نو بیا هم دې ځان بچ نه کړ. نو ځان نشي بچ کولی خاورې به مونږ بچ کې. تا له ما توره سله غاړه کې وېځانده کړې وه مردار شي توره مې سره وېځانده کړې وه ما خو چې څوک راشي ته په توره ته سر وې نو ځان نشي بچ کولی کلاوړې په کوي کې وېځان دی او سپي سره په چا تړلې په رسۍ باندې او کوي کې وېځان کړې. مونږ له به خاورې راکې مونږ به څه بچ کې. مشرک قمقل سړی ته وایي. مشرک په دنیا کې د مشرک نه قمقل شی بل نشته. زموږ ایمان دا دی چې رب العالمین یو دی. هغه ذات چې هغه له نه خوب راځي نه ستړی راځي نه بیماری راځي نه په ذات کې شریک لري نه په صفاتو کې شریک لري نه په کارونو کې شریک لري. ولې شرک یوازې دا نه دی چې یو سړی وي خدایان دوه دي دوه د دې څوک نشته قایل. دا نشته دا چې څوک وایي چې د بوتانو عبادت کې دې مقصد دا دی چې دا خو موږ په لاس جوړ کړي دي خدا د نیکانو خلقو ډانچې دي نو قیامت پر ورځ به دې موږ له سفارشونه کوي. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اوس هم ډېر خلک اوس هم زموږ دا وطن خو خدای په پنجاب او په سند کې د خپلو پیرانو سره دقه تعلق او سوچ لري. نه مونځ کوي نه روژه نیسي نه بل څه کوي او یې قیامت پر ورځ دا وایي نیازبین دي د چا بچي دي وایي دا نیازبین دي دا د چا بچي دي دې له به خپل پلارانو نیکونه سفارش کوي ادي به موږ له سفارش کوي. په دې ټال به نه ځانګي بالکل به نه ځانګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په غر کې اعلان کوي اے صفیه اے د پیغمبر ترورې ځان د خدای د عذاب نه خلاص که زه دې نشم خلاصولی.
اے فاطمه د پیغمبر لوره راشه ځان د خدای د عذاب نه خلاص کا، زه دې نشم بچ کو، زه به سفارش کوم حضور پاک به سفارش کوي، خو سفارش طریقه ده که نوح علیہ السلام زوی له خو سفارش نشي کولی چې جنت ته بوځي، خو کافر مړ دی، خو صفا خبره ده کافر. ابراهیم علیہ السلام د قیامت پر ورځ به وایي ابي ابي پلار مې دی دوزخ ته به روان کړي، الله ته هم سره وعده کړې وه ولا تخزني یوم القیامه، چې قیامت پر یوم یبعثون چې ما به ته رسوا کې به نه، دا رسوایي نه ده چې زما پلار دوزخ ته روان دی، دا هم سره وعده کړې ده. اے ابراهیم ان الله حرم الجنة على الكافرين، جنت پا کافر حرام دی، حرام نشیت لی. براو گورا چی ابراہیم علیہ السلام براو قتل وی لاندے گورا چی لاندے گورا زوی اگا پلار بے پا یو بد شکل کی بھی اولاد پی بے پا ڈیرانو پا غلو کی ککڑی، نو ابراہیم علیہ السلام تے پا پلا نفرتو کی رستو بشی، نو فرشتے بے والد آگا پا مخ کی خپون اولی سی دوزخ کے بغور دی. اللہ بد ابراہیم علیہ السلام پڑھ کے نفرت پیدا کی بے بے دا بخنے سوال لکئی. مسلمان لبا سفارش کی رسول اللہ مبارک، گناہ کبیرے والا لبا سفارش کی رسول اللہ مبارک، کافر مشرک جنت تنزی بالکل با جنت رول عمر با دوزخ کے پراتی. نو دا شرکی عقیدی ندی خدای منگ ساتی، اللہ یو دی شرک نلری، دا اللہ چکم صفات تی دا بل چالا نشتا ہر دے کے ہر وقت خبر موجود دا اللہ ذات دا غیب و علم اللہ سره دی. عرض ہے کہ دا پانی نم خبر دی چی دا اونا کے سونا پانی وی سونا دی پریوت دی، او کم تخمون چی پا زمکہ کے دن پراتی دی اللہ خبر دا. وما تسقط من ورقت الا یعلمها، یو پانا چی غرزی گی اللہ ویزا پی خبریم ولا حبت فی ظلمات، او دا پزمک تیارو کی چی سمرت تخمون دانی دی تا تا نخکاری، تا لستی لی غنم و تا تا نخکاری، رب العالمین خبردار. مشرق قمقل لے، قمقل اللہ نہ بغواڑی. او بعضی چیزونه داسې دي چې هغه د انسان د سبب لاندې هغه خیر دی غوښتی شي، هغه د انسان د وس لاندې دي، سبب لاندې دي. ما تحت الاسباب ورته زموږ علما وي هلکه اوبه راکړه، جامې راکړه، صادر راکړه، دا شی راکړه، دا راکړه، دا خو تا ته پته چې د هغه وس کې دی. او که ته زیارت ته لاړ شې زوی راکړه، دا د هغه وس کې نه دی. زیارت ته لاړ شې او ما له شفا راکړه او ما جوړ کړه، دا د هغه وس کې نه ده. هغه چې تا جوړولی شي نو خپله ولې مړ کېده، مرګ خو د بیمارۍ نه پس راځي، دا نشته دی. زما رونو نه هغه وي خر بچیه که ته خدای وي نو ته به په کوی کې الاوړی پروت وي او سپي سره به تړلی شي، ذات ته یو سهولت یې وله په دا مقعد کې ورکړی، خو یې غورځه، اخ یې غورځه رکشه. او راغی بچی ته بچو ما ته د الله د توحید او د ایمان سو خای چې د مسلمان شم، الله مسلمان. او بیا لومبی چې هجرت شروع کړ رسول الله مبارک صحابو ته ځای مدینې ته هجرت وکړي، هېڅوک ځای یو جوړه روانه شي، یو جوړه روانه شوه، اسوک دی ابو سلمہ ام سلمہ ورته وایي سلمنه رضی اللہ تعالی عنہ، دا ښځه خاوندو او یو ماشوم بچی دی ورسره سلمہ، ډېر محبت دی یو بل سره، ډېره مینه، دومره یو بل سره مینه ده چې یو ځل دا ښځه ورته وایي ابو سلمہ کېنه یو مشوره کوو، ستا زه خوښ یم او زما ته خوښ یې، یو مشوره کوو. مشوره دا ده که ته مخکې مړ شوې نو زه به دا سر ستا دپاره سپینوم خو بل خاوند به نه کوم، او که زه مخکې مړه شوم نو ته به بله ښځه نه کې، چې جنت کې بس ما او تا دوه په دوه، یو بل پکې منځ کې څوک نه. دا خاوند ورته وي ابو سلمه یو ام سلمې وایي زما د سره وعده ده که ته زما نه مخکې مړه شوې زه به بله ښځه بلکل نه کوم، خو که زه مخکې مړ شوم نو ته دا وعده مه کوه. سړی بې ښځه ګزاره کولی شي، ښځه بې خاونده ګزاره نه شي کولی، نو ته ځان له خیر دی بل خاوند که کې تا ته اجازه دونه مینه. نو دواړو حبشې ته هجرت کړی، نو چې رالل نو مدینې ته روان شو.
نو چې روان شو نو د دې ښځې قوم خرګنۍ لاړه ورته وایي دا لور خو تا باندې مونږ خرڅه کړې نه ده چې دی کله یو خوا بوځي او کله یې بل خوا بوځي حبشې ته دې وګرځولو چې بلخ مدینې ته بوځي که ته دې ځه مونږ خپله لور خور نه پرېږدو نو لور یې ته ځان له کړه نو دې غریب لاړ نو د دې خاوند د دې قوم یې راغی وی ښه تاسو ښځه زمونږ د سړي نه جدا کړه دا هم خو نه کړل بچې زمونږ کېږي نو بچې ته هغوی بوته خاوند ته مدینې ته لاړ بچې ته هغوی بوته نو دا غریبه به دقسې یوازې پاتې شو مینې خاوند هم لاړ د مینې زوی هم لاړ نو دا به په دې نورونو ګرځېده او د مکې په دې شاړو به ګرځېده او داسې جړل به چې یا خدایه څه وشو ما سره خاوند هم لاړ او بچې هم لاړ دا به څه کېږي نو د چا پې رحم راغی نو رونو پسې لاړ پلار پسې وي ته دې مظلومې سره ظلم ولې کوې چې دا خاوند سره خوښه ده په دشتونو په هجرتونو مدینه کې تاسو یې څه کوې هغه یې رضا کوي ښځې دی نو د خاوند قوم پسې لاړل بچې ترې راواغې شوې راکوي دا ځي هغې بچې ورکړه نو یوازې روانه شوه یوازې روانه شوه نو چې تنعیم ته ورسېده کوم دی چې اوس مسجد عایشه دی خلک عمرې له وله ځي نو عثمان ابن طلحه ولا په مخه ورغی نو یوازې غریبه روانه وه نو عثمان ابن طلحه ورته وي امعک احد چېرته ځې وی هجرت کوم مدینې ته ځم امعک احد څوک د سره شته لا والله الا الله وبني هذا قسم په خدای که بل څوک شته یو الله شته یو مې دا بچوړی دی لا والله هېڅوک نشته الا الله وبني هذا یو الله مرګري دی یو دا بچوړي او کافر هغه وی راځه د مرګري کېږم نو مدینه منورې ته ورسو رسول نو خاوند ته والکلا وی دا واه دا مې خزه ته تر ورسو عجیب دا و چې دا ابو سلمہ بیا وفات شروست نو دا ډیره زیاته خپه وکړ د مینې خاوند دی ډیر انتهایی خپه نو خلکو به مړو پسې ویر کو پخوا دا ویر منه دی ګورې ښه مړو پسې جړا مړو پسې ویر کول مړو پسې مخونه وال ګریوانونه شلول چغې وال ګناه ده په شریعت کې او که یو سړي ته پته ده چې د ما په کلي کې دا رواج د خلک مړو پسې جاړي او د منع ونه کړه دله به خدای د قیامت چې ساتي خو عذاب به ورکوي ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه چې هغې ورپسې جاړي دته به خدای عذاب ورکوي چې دا ګناه خو کېده تا ولې منع نه وه کړې دا خو کېده که نه تا ولې خلک نه منې کول مړو پسې ویر کول جاړ چغې وهل ګریوانونه شلول مخ وهل دا ګناه د جرم غیر اختیاري جړا که راشي نو خیر نو دی وی چې ځان لم یو دوه ښځې راوسته چې نن به زه دې خاوند پسې جاړم او داسې جړا ویر به کوم چې تر قیامته پورې به خلک هغه یو بل ته نقل کوي قصې به خلک تورې جامې مو اچولې وی دې کې نبي علیه السلام را دننه شو نو زه خو دړمنه وم ما ته یې واوروله وې نه وې نورو ته یې ووې وی هغه کور نه چې خدای دوه ځله شیطان ایستلی تاسو بیا شیطان نه دننه کوئ بیا دننه کوئ مجاړی بس زه خو پوه شم چې وویروله ما ته خو زه دړمنه وم وی ما ته ام سلمې یو دعا درته ښیم دا وایه اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها خدای په دې مصیبت کې مال اجر راکې او الله مال د دې نه خیر راکې یاره وی ما وی چې دعا به شروع کړه د حضور پاک دعا وا خو ما وی چې د ابو سلمہ نه بهترین خاوند به بل څوک وي دنه ښکلی به څوک وي دا داسې به څوک وي چې دنه به خشتی داسې به څوک وي چې دنه ښه اخلاق وي دا به څوک وي خو د پیغمبر دعا و شروع مې کړه وی الله مې دعا قبول کړه ماله خدای د ابو سلمہ نه ښکلی قشته او بهترین خاوند را نصیب کو خاوند څوک دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حضور پاک نکاله خدای راوست ام المؤمنین شو د مسلمانانو مور رونو خدای پاک د چا تکلیف او سختی دا چې راولي په مسلمانانو فایده ورکوي د هغې بیا بدل ورکوي او دین دپاره چې مشقت وشو الله د هغې بدل ورکوي محنت او مشقت وشو نو پیغمبر علیه السلام بی خو به بیا خمون خو جامنډې تړوي خدای به جنت راکړي جنت یې ملاویږي به که به نه ملاویږي هغه په پټو سترګو جنت یعنی هغه په پټو سترګو رسول الله صلی مبارک سره په جنت کې ملګري
دین محنت کوا د دین لپاره خواري کوا کوشش کوا په ځان تکلیف تیروا الله به دنیا کې هم درکوي آخرت کې به هم درکوي څومره تکلیفات صحابه کرامو تیر کړل دا د مدینې نه موږ په ګاډي کې چې ځو مدینې نه قسم په خدای پکې ستړي شو کوشش کوله که نه بس کې نه ځو جی حالانکه دا بس 30 ریال کری دی 25 ریال او 30 ریال کری دی یو طرف نه او خو بسونه دا د پاکستان بس بسي هغه داسې بسونه دي چې اعلی قیمتي بسونه دلته هغه شته نه قیمتي بسونه پکې غسل خانه وي که سړی پکې اودس ماتي او فولډینګ سیټونه پکې ډېر اعلی قیمتي او زه په دې ودرېږم خلک وایي نه 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 صاحب 25 ریال 30 ریال نه ځم په بس کې رکوټي ګاډي کې ځم رکوټ 75 ریال علي او یا علي 50 تخلي زیاتې ورکوي او هغې کې زیا غټ کې نه دي او صحابه پیاده تلل غریبانان او پوخانو به تلل غریبانان او په لاره به څو دشت بیابانونه صحراګانې اوبه نشته خوراک نشته او یاره د دشمن هم ده چې څوک راته نقصان ورکړي خو د الله د رسول وینا ده بس فټافټ بیا ځي الله سره ملی الله دین له بدن تکلیف تیرې رسول سره ملی د الله د رسول دین به د خوښي په زړه کې او چې کم خلق پتا خدای او رسول پیژني یا مولا صاحب د عالمان دي هغې سره به مینه کې قدر بکې احترام بکې که ته نه کې نو دا پته ولګېده چې ستا دین سره مینه نشته ځکه دین خو دا خلک درته خوري ستا بچو ته خو عقیده عمل دا خلک ښیي خدای ته خوري دا خلک رسوي بهر کې باقي د دې چې کومه حصه د هجرت ته انشاءالله د جمعه کې بیان وکړو رب العالمین موږ د رسول الله مبارک په نقش قدم روان الله د نبی علیه السلام مبارک ښکلي دین باندې زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي الہ العالمین ته مو د قیامت پر ورځ حضور پاک د جنډې لاندې ودرولې کې او د هغې د لاس مبارک د حوض کوثر هم الله نصیبه کړي الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي الله ګناهونه معاف کړي الله ګناهونه معاف کړي الله توبې قبوله کړي الله موږ لو زموږ بچو لا زموږ رشتہ دارانو لو زموږ کور مریضانو له شفا ورکړي او الله روغ صحتونه ولا ورکړي الله که د چا بچي نه بچي ولا ورکړي که د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي الہ العالمین کوم ولکانو جنکو چې رشتې نشته صالحه د ژوند ملګري ور نصیب کړي چاته چې څه پریشانۍ دی هغه په خوشحالو بدلې کړي الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي الله موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي الله موږ د ټینشنونو پریشانونو نه وساتي د بد نظرونو نه وساتي الہ العالمین خدای چې چاته څه پریشانی دي تا ته معلوم دي هغه پریشانۍ ولا په خوشحالو بدلېږي د چا روزګار کمزورې روزګاري مضبوط کې د چا رزق کمزورې رزق فراخه کې ډېر دوستان چې د هغې روزګارونه کمزوري دي د چا روزګار شته دی نه خدای روزګارونه ولا ورکې د حلالو روزګار ورکې د چا کمزوري په روزګارونو کې برکات واچې او چاته چې د دنیا او د آخر څه مشکلات دي مشکلاتونه په امن کې وساتې یا الله مونږه زمونږ حفاظت وکې زمونږ د بچو حفاظت وکې مونږ دینداره کې زمونږ آل اولاد او بچی رب العالمین دینداره کې او الله ته مو در حضور پاک دین نصیب کې او الله زمونږ د جمعات ته د لرې لرې ځای نه خلک راځي ډېر لرې لرې ځای نه الله په یو یو قدم ولا اجر ورکې برکتونه ورکې ډکو منګولو سره واپس کې او زمونږ د دې محلو دا ملګري دا خلک چې زمونږ د دې میلمنو کم خدمت کوي د ګاډو کم خدمت کوي د زین صفا کې الله د دوی زړونه صفا کې د ګناهونو نه او ته ول ډېر خیرونه او برکتونه عافیتونه ورکې ته په خپل کورونو خوشاله کې الہ العالمین ډېر مرګرو دعاګانې غوښتې دي په ټلیفونونو غوښتې دي الله دعاګانې قبول کړي او ډېر مرګري زمونږ د دې بیان په تمې دا بار ملکونو کې خلک ډېر اوري او هغې ګیله کلو کې وي خپلو ته دعا کوي مونږ ته نه کوي څوک چې زمونږ بیان اوري څوک په بار ملکي یو ځای بل ځای دي الله هغوی له د دنیا او د آخر خیر ورکې برکتونه عافیتونه خوشحالی ورکې آخر وخت کې ایمان نصیب کړي برحمتک